بابا که طبیعت ډېر خرابې شي چې حکیم ته دې بوځم. حکیم ته مې څه له بوځې ډاکټر له مې بوځه. بابا ډاکټر خو دې وجني. اوس پرله تاریخونه راځي 15 نمبر کمرې ته لاړ شو، دا 14 نمبر ته بوځه، دا 16 نمبر ته بوځه. اخره کې به یې راباندې ګورې بس تلې به. نو زه یم د حکیم بخي او تا مونږ راغوښتې سړي بابا خبره راته کوه. ورګه چې هغه 2 وروڼه دې راشي نو بیا به ته خبره وکړم. نو ته موږ ته څه داسې لیلا مجنون قصې کوې خو ما ته یې وکړه زه به یې هغوی ته ووایم. ورګه هغه کشران دي چې راشي نو تاسو بیا زه خبره وکړم. داجی السلام علیکم. داجي دا سلام ته والا خپه مې وده شوه که نه دا خبره کې که نه کې. وعلیکم السلام. تاسو پسې ما سوال جواب وکړو، تاسو پوره 15 غنټې تېرې کړې. دا ولې؟ داجی مونږ خو زر راتلو خو د هغه ابوذر مور ناجوړه وه هم ډاکټر له بوتلې وه. وروره داسې کار وکړه د ابوذر مور له یو کش واچوه نو به ډاکټر له بیا لنډه بوسې راولې ده خو تا بېګا هم بوتلې وه. دا د پلار دلته مري د پلار غم نشته، د ابوذر د مور د ډېر غم دی. لالا یوازې ستا پلار نه دی زمونږ هم پلار دی خو کور کې راته بیماري لږه پیښه شوې وه. چې یوازې زما پلار نه دی ستاسو هم پلار دی که نه. ولې تاسو خو پې ځان د بخښنې کوئ نه دا خدمتونه به زه یوازې کومه. تاسو د کله تپوس کړی دی هلته ټوله شپه ټوخېږي ټوخه ټوخه زه ورمنډې کړم زه وایم داجي د اوبو وڅښه. تاسو یې خدمت کړی تاسو یې پیمان ووایه تاسو خو دا د 5 غنټو کې خالي دلته راورسېدی. تاسې دا جنګونه مه کوئ. زه درته یو وصیت کوم. نو داجي کوه که نه تکړه شه زمونږ خپه وده شوه که نه په وصیت خو ته نه ورځې ظالمه زمونږ خو جبې شوه. د مرګ او ژوند خو څه پته نه لګي. زه خو دړ بیمار یم په خپل لاس ته باندې دا کور تقسیم کما. یا هلکانو دې پلار خو مې د جمعې د ورځې مسالې راواغېشتې. تکړه شه شابه چې ځان مانځل هم بیا تیار کړو. دا خو مسلې نه دي، دا خو زما د زړه پرېد دی چې تاسو ته یې کوم. خو جنګ جګړې مه کوئ. زه خو ټوله شپه ټوخېږم تاسو راته یو نه راښکاره کېږه. داجي ما خو ځان نه په دغه کې ټي وي کې ډرامې مرامې چوري که نه هغه ګورم او د دې سړو نه خبر نه یم خو زه چې ټوخېږي که نه نو ځان ته مالګه ږده مالګه سکه نو بعد بیا به د چا ته مجت نه راځي هغې سره ټوخي ودرېږي خدای ګو. زه هم چې کله ناکله ټوخېږم بس یا چیني وکړم یا مالګه. یا الله ته پکې خیال راواچوې هېڅ هم نشته ښه. زه هغه وصیت وکړه سم خپل اواز کې وصیت وکړه که تا خو راته مسلې شروع کړې داجي زه څه وکړم خپه مې موده ده و. بچې تاسو ته زه یو نصیحت کوم. نصیحت نه وصیت یاد وصیت واوجي نصیحت وصیت وصیت ته داجي بس ورو ورو د مازغم کار پرېږدي. زر زر دا کور ایسه کږي قسم په خدای چې نه زما پکې بمبه ونه رسي. تاسو ته وصیت کوم چې دې کور کې سیسه ده چې په تاسو تقسیم کما. داجي خدای دې وبخښه الله پاک ته بغیر حساب کتاب و مغفرت نصیب کا. داجي الله دې وبخښه داجي خدای دې وبخښه. ځه دغه کوئ صحیح خبره تا کوله. زه مشر یم ما ستا ډېر خدمتونه کړي داجي. دا ظالمان درته راښکاره شوي هم نه دي. ما ډاکټر له بوتلې ما حکیم له بوتلې ما لامبولې ما در مړ ما ستا ښه خدمتونه کړي. بس وصیت کې لږ فرق هم وکړه دغه کې دا عیسه کې لږ فرق وکړه. بچې دا کشران دي د دوی خیال ساته ته مشر یې. ستا هغه یوه کمره شوه د دې بل دا بله کمره شوه او تاله به لاټرین درکړم ستا لاټرین شو. ولا لا 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 خو یې لاټرین ورکړم. خولې وازې مه کوې. زه یو کوټه ستا شو یو د دې بل شوه چې دسمات یې در شي کوم ځای ته وځې. زه خپل لیټرین ته تاله وم.